السلام کورته خیستا خیستا ملمان راغلی وجاءه قوم راغلو دت قوم دد یهرعون چیز غلول شل خواهش او خپل ناکار خوی په مخ کړو نو داسې بتاوی چې څوک یې غلې یهرعون غلول شل الیه دلوت علیہ السلام د کور طرف تا ومن قبل او مخکد دینا من قبل یا خدا ما ناوا من قبل وقت مجیئهم د دې من منو دراتلو مخکې یا من قبل بعث لوط علیہ السلام ومن قبل او مخکی درالی گلو او د پیغمبر لوط علیہ السلام نا یا مخکی دراتلو دغم المنون کانو یعملون السیئات ودئی چه عملون بے کول ناکارا ور سیئات دے کی جمع ذکر کا نو قرآن خدا غیر آباز یو عمل ذکر کرے چه غبت کاری ہوا نو بازی وی دا سیئات دیو جن جمع ذکر کو چه بے اعتبار تقررها و بے اعتبار فاعلیها یا ہو پدے اعتبار چه بار بار دا بدکاری کولا نو دیو سیئین تعبیر پا سیئات سرو کو یا دا جمع دا بے اعتبار فاعلیها کون کی دیر گناہ یوا خدا جمع پہ اعتبار دو کون کرا اور شاید آئی لیچنا سیئات وخفل مانے اور دغ بدکاری لیلاو تو ایک نور امنیر بدکاری ہوئی یودا علماء لکل کلی اتیان النساء فی محاشہن خلاف فطرت کارویر نساء سرم کولو والمکا والسفیر تاری شویری بیوال او دا کنتر سرلو بکول جواری کول دارنگ خلق پورے استہزاء کول ناٹول کارون پدی کیوں نزکے سیئات دے کی جمع ذکر کا قال حضرت لوط علیہ السلام ورت فرمائے یا قوم ما هؤلاء بناتی امام قرطبی اور مفسرین نے کہ دو قولوں ذکر کړي یودا چې د بناتی نو مراد دی کی اغد دغه امت اغد دغه قوم غزنانه دي او نبی د خپل امت د فار په منزلي روالد وی دا امت په منزلي را اولاد وی لکه حدیث کې راغلی د الله حبیب او زدر ته په منزلي روالد او والد مور او پلار بچو ته چل خی پیتاو چې او د سماعت تزئی او کینه نو قبله لشا کوي ما مخ کوي ما او تاسو کې یو کس دې په خلاص استنجا نه کوي په غس لاس د ځان په دې طریقه په لټو صفا کوي مدابناتی کی مراد د قوم غزنانوی هاولای بناتی ودا قوم زنانا چلو زمادی زمادلو پشان دی زور ته منزل والد چې تاسو بدکارو پس ګرځي نو هن اطهر لكم دای پاکی دی تاسو لپاره نو نکاح شرعي لنه کوي نکاح لنه کوي لکه دا قول د امام مجاهد رحم الله او ویل دي چې هر نبی د امت والد وی ابن کثیر دا قول ذکر کړي او یا روح المانی او امام قرطبی او جواهر دا سموي چې دا د لوط علیہ السلام سلبی جوړوي نو دایته ک تاسو اسلام راړی نو خو زما د لوط سره نکاح کوي یو قول دار او باز ویلی چې نا نکالم اسلام لم ضرورت نو دا د اسلام شرط هو په اسلام کې دا شریعت کې کافر مشرک په منځ کې او د مؤمن په منځ کې نکاح سبند نه د اسلام شرطم پکې نو په دغه وخت کې د کافر سړي او د مسلمانې زنانه نکاح درست و دا قول روح المانی قرطبی او جواهر القرآن ذکر کړي وی هاولای بناتی دا زمالون دی خپل یادای یادا د قوم زنانه ملون دی هن اطهر لكم
دا پاکی دی تاسو دا پارا فاتقوا اللہ ند اللہ نو یریگی ولا تخذونی فی ضیفی مامر سواکوئی زماد من منوانی الیس منکم رجل رشید آیا نشتے پتاسو کی اوسر خیار چاگا دا دی باطل و دا قبیح فعل نتاسو منکی او تاسو دین منکی چی تاسو دا ملمنو بیزتی کوئی او دا غلط گناہونا کوئی قالو ندیور تویلو لکت علمت بیشکتو ہے تو ما لنا فی بناتک من حق چی نشتر منگر فی بناتک پاغزنانو لونو دا قومستا کی من حق سحاجت مند نکاح دا پارا اس حاجت نشتا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ بِشَكَ خامخات پوئی ما پاغس نرید چی من اراد لرو قال حضرت لوط علیہ السلام فرمائے لیو لو ان لی بکم قوتا کچرے و مال رفتا سبانے قوت و طاقت او آوی الى رکن شدید او آوی یا پناہی حاصلو لشوما الى رکن شدید یو قبیلی مضبوط یو کلا کتاب بلو کلیے کی دشرط شی نو جواب محذوف دے لو کانت لی قدرت علی دفعکم لفعلتو کستاسو پا دفکورو میں قدرت سے نما بتاسو دفکری ہوئی او کلو دا تمنا دا پارشی نبیا اغیر پار جواب محذوف نی نو دا لو ان لی بکم کی دا لو یا شرطیه دے نبیا جواب محذوف دے او کلو دا تمنا دا پارشی نبیا حضب دا جواب تو ضرورت نشتا وَلَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً کچرے وزما پتاسو قوت و طاقت او آوی یا پناہی میں حاصلول شویلا رکن شدید یوی قبیلی او ڈلی مضبوطی تا نمامنن ستاسو مقابلہ کرے اور رکن اصل کی وئی الناحیت من البیت لکا ارکان البیت دا بیت اللہ شریف ارکان چوئی نو دا ہر کور گٹ تا ناحیہ ہوئی یا دا غر گٹ تا ناحیہ ہوئی دیدے کی مراد تینا قوت تے کزما قوت وستاسو پا دفکولو نو ما وتاسو دفکری ہوئی او دادا سے فریاد اکڑو چا اللہ تدا سے مقبول شو چی دی نفس چی پیغمبر راغلے نو پا مضبوط خاندان کی با اللہ را لے گلو او قوم کی ویدا سے غیرت واشولو کدا آغا نبی خبر بے نمانل خود دنیاوی غیرت تے پکولو قالو ویلیدوی ملائک ورتزان دا وقت کی سرگن چکل دلوت علیہ السلام پریشانی انتہا تو رسیدہ ادا ورطا قرآن پاک خی کچرے پا غیب پوئی دے او دا والا پتوی چی دا ملائک دنیا دور پریشان کی دولے خود غیب علم نشتا دا پخواب جاہلان دا سکن اسرور نارالا ویر پیر معلومو چی کامل لے کنا نبیا وسے کسان پاکی کی لڑل یو ور لپو حالت د جنابت کے لڑو نبیا کو بشاوی فلانے پیر دے نا پیر دانے والے جنابت کے پیر معلوم کرے نو او کل راسی قرآن خدا سے کلا انبیاء علیہ السلام تدخل جنابت پتن لگی تری لیکن روایات تو کراغی حدیث مشکا شریف کم دے اقامت شو نبی علیہ السلام مخکشو دو لکھ صبر ہو کر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لاؤ غسل تے ہو او وی لام بلوبت سسیدے و صحابہ کرام علیہ مزو نتو رب اللہ غیادے کلت اخفل ہیری کل اخفلت ہیری گی نداغر توئی چی انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نی قالو ویلیو دوی ملائکو یا لوت ویلوت علیہ السلام انا رسول ربکا بیشک منگیو استازی و ملائک درفستا لن یسیوی لیکا ہرگز دی رسیدی نشی تا تکلیف نشی رسولے فاسر باہلکا نبوزد اخفل اہل عیال و تابدار دے بقطع من اللیل پہ ٹکڑی دشپے کی ولا یلتفت منکم احد او شاعت دینی گوری تاسو کے حصوک ورد شالو نگو رئی الا امراتک مگر بی بستا داو نبوزی دادا تبلا مسئلہ ہے لیکن نوح علیہ السلام تو دخپل بچی پتہ نوا لوط علیہ السلام تو دخپلی بیوی پتہ نشتا
دا بی بی په حالت کفر کې وا او دا کفر راین پټ ساتلو خدا الله پیغمبر لوط علیہ السلام ته پته نه وی دا بی بی به نه بوزي دا غره دې عقیده مشرکان اونته دا انه بیشک شاندار مصیبها رسیگی بدیتا ما عذاب سواهم چه دے نور کافر تبکم عذاب رسی انما وعدهم الصبح بیشک وقت دا عذاب دوی سبا دے موعد اے وقت عذابهم انما وعدهم الصبح بیشک وقت دا عذاب دوی سبا دے علیس الصبح بقریب آیا اولی سبا دنس نزدین علیس الصبح بقریب دیو سوال مقدر جوابو لوط علیہ السلام خوی دیر ترسولو نئی ورطوی سبا بدے علاقی وی تر سبا بیلا ام پریزی نو ملائک ورطوی سبا صدور اللہ دے و تو بکیل ازام سنبال کی مرگی جو باسا و بس سبا شوئے بھئی نو دارا سوال مقدر جواب دے وی دی بلا تر سبا پوری پر خودیم شی نو ملائک ورطوئی علیس الصبح بقریب اولی سبا سنیز دینے سبا خنیز دے فلما جا مرنار کل چراغ حکم دا عذاب زمونگا جعلنا عالیها سافلها گرزولی منگا پورتا طرف ددغی خارونو سافلها لاندی دا پینز خارونو اللہ کی طول الٹکلو نسکورے کلی وامترنا علیہم اراولی من تدوی حجارتا کانی من سجیل نتی کرکنا کانی چی ٹکر کنا یعنی پور پوخشی نو داغی زخم خطرناکی ذکوی کانیو خود ٹکر کو کانیو منزود یو مانا دی داوا لکنا مانا ابن کثیر ذکر کرے منزود تیار شیود دی پارا پاسمان کے داد دی پارا تیار شیو اے معدت لذالک تیار شیود دی پارا او بعد یہ منزود دیتا ہوئی پیدر پیرا روانو یو بل پسی لگاتار را روانو مسومتن نشاندارو ایدا سے نخوی پہ چی معلومی دی چی داد آسمان ندی دزمکو دو گٹو غنتے نوی یو معنی دا مسومتن داوا نخوی پہ لگی دلی عند ربک استعاد رب دی طرفنا چی دا غنخو سر پی جندیشول چی دا دزمکی گٹی نی بلکہ آسمان نراوری دلی یا مسومتن دا ہر کافر نم پیری کلے شیو عند ربک استعاد رب دی طرفنا وما هي من الظالمین ببعید او ندی دا غکلی دا ظالمانو نسلوی هي ضمیر راجع القرآن وما هي اے القرآن ندی دا غکلی دا کافرو چی تباشوی یا پینز خارونا دا قوم لوط علیہ السلام چی تباشوی دی دا ظالمانو دا مکی مکرمین سلری نوی وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا او لگل میں مدین والوتا آغا نصبیر اردوی شعیب علیہ السلام اوصل کی وی حضب دا مضافو یعنی لگل میں اولاد مدین تا مدین ابن ابراہیم علیہ السلام نا مدین وی ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کیوں نمراد اہل مدین والوتا میں داغی نصبیر شعیب علیہ السلام لگلو قال شعیب علیہ السلام فرمائلی دی خپل قوم تا یا قوم عبد اللہ اے دما قوم نے واللہ عبادتو بندگیو کئی ما لکم من الہ غیرو نشتے تاسو پارا برسوک دے عبادت لائق غیر دے اللہ نا ولا تنقص المکیالا مکموی پیمانا دادانی او دارنگی غلی چی پیمانا کوئی نو پیمانہ کی کمی مکوئی والمیزان او مکموئی تلاتل کی کمی مکوئی انی اراکم بخیر زوینم تاسو پا مالدارائی کی تاسو هم مالدارائی نو دی تطفیف دا کم پیمانے و دا کم تولنا اللہ بے پروا کریے ایا خیر نہ مراد دے کہ اللہ نعمت تے زوینم تاسو بخیرن پا نعمت دا اللہ کی نگورا ناشکری مکوئی اللہ ودا نعمت در نوالی نخیر
دې کې یا په معنا د مالداري یا په معنا د نعمت ته. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا معنا هم کړی چې خیر نه مراد دې کې ارزان نرخونه دي. کله یو قوم کې د ناب تول او د تجارت نقصانات ني نو پاغه کې نرخونه ارزان وي او راوستو چې عذاب دې نو دینه مراد د نرخونو ګرانی دي. زینم تاسو بخیرن په خیر سره ورار سره نرخونه ارزان دي. نو که چېرې تاسو ناشکریو کړو ورار سره نرخونه وګران شي. وَإِنِّي أَخَافُ زِيَرِيدُمْ عَلَيْكُمْ پتاسو عذاب یوم عظیم عذاب یوم محیط دا عذاب دا غورزی راگیر ان کی نام چراگیر بکی سوید ہر طرف ناوتی اختلار وینی وَيَا قَوْمِ قَوْمَ زَمَا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ پورا کئی پیمانا اٹلا بالقسط پعدل او پہ انصاف وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ مکم او د خلقو نسیزونه دلی د خلقو نه د دې د سیزونه کوي ما ناف تول کې نقصان مکوي ولا تعثوا فی الارض مفسدین اباد ویل بخس ټکسونه توي وای دې به ټکسونه اغستر زه په بناس تو له اوس ناشتي دې په خبره وانه زه په مسلمانان کیول زه په کیول ټکسونه تل یو ځل یو سړي کریټ کې بچو له سراغشي نظر یو ځل له صادر کې واچو نو مالې داولې اوس بر بچو له میراغشي کې کریټ کې د لری بمرانه ټیکسلي صادر کې واچو دا سیدا مسلمانان د خپل شرابونه سکي او ګنده کارونه کوي بلکې ټول تباہ کړي نو د خپل ځان له اوس پرې ګټه کوي یو ځای کې کرسي والا ناس دي ټیکس غسته بل ځای کې غسته دا ټیکس ول کافرونو غسته مدې کې بحث ټکسم وای ولا تبخسوا الناس اشیاءهم مکم او د خلقو نسیزونه دي پاغنا رواو ټکسونو غستو سرا ولا تعثوا فی الارض مفسدین او فساد مکوئی پزمکو کی فساد کونکی زکا عصی ویلکی یشد الفساد تا او بعد دې کې وای د عصر مراد د فساد نسری ایو شو کې کوله غلاګانې به کوله نو ایزنه غلا کوي ایزنه شو کې کوي او ځنه سرګن ناس ته ټیکسله سرګن د غلا کې بقیت الله خیر لکم هغه باقی ګټا چې په حلال تجارت کې درکې الله غرض تاسو لپاره ای دا صحیح لین دین کې او د حلال تجارت دوجنه کوم ګټه الله درکا نو داوی درته ورا بقیت الله ما يبقى لكم من الحلال هغه چې باقی پریږي الله تاسو د حلال تجارت نه چې تاسو د حرام نزان بچ ساتي نو خیر لکم دا درته ورني ان کنتم مؤمنین یا خو ایمان دې چې په معنی لغوی دی ان کنتم مصدقین وی کتا سو په ما په خبره تصدیق کوي نو دا په حلال او سره لګ غټه درته حرام ولې غټه نه خراب یادا چې دا صحیح تجارت درته خده خو شرط کې راځي چې ایمان راړي کې سره خپل تجارت کوي ایمان پکې نشتا ناغلا خیرت کې اس قسمه فائدہ نه ملاوي دا وغوری تاسو د پارا ان کنتم مومنین کشری تاسو ایمان مرارو په شرط د دې چې ایمان راړی ذکر د کفر سره اس خیر سړي ته آخرت کې فائدہ نه ورکړي کافر د اخلاقی خیراتونه کوي لار جوړي مدرسې جوړي نو د ماشي د وزرم را خیر به مرته آخرت کې ملاول شي وما انا علیکم بحفیظ او زنیم پتاسو محافظ قالوا يريد يا شعيب عليه السلام الصلاه تأمرك آیا استاد مستاتا حکم کوي وګور ډېر منځونه باندې کول نو اوس دا خبره شروع کی ګور د نبی د مسکه نو ډېر نفلونه او تهجد کې خلک وی ولی او که یو حق خبره دی وکا نو وی ولا ولی نه وی خبره اوس تا خو خبره کله خلکو ولایت قبل او کله الله عذاب قبل ادم درته ویګور د خلکو روانه د نبی د منځونو سره نه تسبیحات اړه
کډېر په زورګونو د لاسو کې راوځي خلک وي بزرګ دی او که حق خبره کې د منکر رد کې نو بیا دغه حال له لکه انبیاء علیهم السلام سره خلکو یا صلات کا استعاذ مز ډېر منځونه او نفلونه ور کول نو دا حکم کوي تا ان نترک ما يعبد آباؤنا دا چې پریزو موږ معبودان یعبد آباؤنا چې عبادت ورته کوي زموږ مشران د پخان را روان دي او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یادا چې کوم تخفل مالونو کې هغه چې موږ خوښي وګور خپل مال ولې په خپل مال کې مخفل اختیار نه پرې او د خپل مشران و معبودان مې د عبادت ته نه پرې انک لانت الحلیم الرشید بیشکا تو خامخا صبرناک و خیارے شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ انک لانت الحلیم الرشید دو مقصدون ہے یو خبرا دا کافر یو ہیلر و یرت خدورا او خیار او صبر والا سڑے دا پکی صرف خبر شورو کی بتاہوں گا رسول دو کرنے کے لئے یرت خدیر نیک سڑے دا پکی سے شورو کر جیتے دا شرک دے دا بدعت دے دا منکرات تی خپل منزونہ و تسبیحات و تلاوتوں میں کوا بچاکار کے کار ملرا نو داد اللہ نبی تا دیو ہیلو غنت جوڑے یہ تو خود مخکر و حلیم و رشید سڑے نراولی گڑے وڑے شوروں کی یو مقصد شبیر احمد عثمانی رحم اللہ ویدارے یادا چدا اور پورے استحضاء کئی انکا لانت الحلیم الرشید ویتو صبرناک او خیارے دا حلیم صفت و رشید دا ورطب بیزتی پنیت بانے وی دا ورته دې عزتای په نیت وي ته هر ډېر وي صبرناک او خيار سره ور زمون ټول مشران ته دې نه پوي زمون خپل مال له خپل مال کې خپل اختیار ته نه پریږي یعنی معنا دا چې حلیم او رشید نه یا دا معنا چې ته خبره سمجھدار او باوقار او نیک چلنه سره ودا سے دې مو کی خبرو لیکه شبیر احمد عثمانی رحم اللہ وی یعنی تو ایک سمجھدار باوقار اور نیک چلن آدمی ہے پھر ایسی بے موقع باتیں کیوں کرنے لگے تو کوئی گورا راز خسرے دانے پکے سے شوروں کر قال ویلیو حضرت شعیب علیہ السلام یا قوم ما ارائیتم اور اب بہترین حاشیہ تو تفسیر دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وانے شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر مختصر دے تو دیر جامع تفسیر دے لکہ بیان القرآن حاشیہ دیر بہترین ہے چونکہ علیلی علماء نور دیغ اشکالات و اعتراضات طول مخلے کل پلند و الفاظوں کی اگر طول اشکالات و خبر اعتراضوں کا ختم شی قال شعیب علیہ السلام فرمائے لیو یا قوم زما رأیتم خبر را کیتا سماتا ان کنتو علا بینت من ربی کچرے مز پخکار دلیل خپل رب طرفنا ورزقنی منه رزقا حسنا اور رزق را کرمات خپل طرفنا رزق خیستا رزقا حسنا کی دو توجیحات تھی یا خود مراد حلال او پاک طریقے سر روزی تھا گورا زپناب تول کی کمینو کم صحیح حلال لین دین کو نمات سمر خیستا رزق اللہ را کئی یادے کہ رزق نہ مراد رزق کی بات ہی دے مراد علم حکمت و نبوت سے ورزقنی منه رزقا حسنا اور رزق راکڑے مات خپل طرف نہ رزق خیستا علم دے حکمت دے نبوت و پیغمبری دا وما اريد ان اخالفكم او زیرادن نرم چ مخالفتکم استاسو الى ما انهاكم عنه پاس کی چیز تاسو من کوم داغینا او دا دعوت دا اثر یو طریقہ ہے دا چا دعوت ببا اثر ہے چھ پختل مغا غلط کار نکے او کتو پختل غلط کار کے خوبل دعوت ورکے نو بیا دخل کو دا خندائیو زی جوڑش دعوت پیغمبر ہوئی گرا تاسو دا شرک میں منکوم نخپلم زتی لڑے تاسو دا غلط تولو پیمانی نمنکوم نزتی نخپلم لڑے وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه زیرادن لرم چ مخالفتکم استاسو الى ما انهاكم عنه
دها سنچتا سمنکم داغینا ان اريد زرادن لرم الا الاصلاح مگر د اصلاح مستطعت سورج زما وسو طاقتوی وما توفیقی الا بالله او نه توفیق زما مگر د الله پلاس کې زبر تلارا او تبلیغ صحیح طریقے سره خیر باقی توفیق د الله لاس کې دا شاپلاس کې نه چې څوک به چاله هدایت وکي وما توفیقی الا بالله او نه توفیق زما الا بالله مگر د الله پلاس کې او ٹھیک سے توي مدارج السالکین کې حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی رمبنی جیل کې او داغه سلور سواد د لسمه صفحه لکم ورخو اللہ توفیق راکی اللہ توفیق راکی ناور قد العالم طولو عارفون پر اتفاق دے چسوک اللہ و رسول و دین قرآن و سنت فیجے دے کہ ان التوفیق هو اللہ یکلک اللہ الى نفسک توفیق دیتا ہوئی کہ اللہ دے خپل نفس تو نس پاری توفیق سے تو کہ اللہ دے خپل نفس تو نس پاری جگہ کہ نفس میں اس پارلے نا اللہ وی ان النفس لامارۃ بالسوء نفس کو ډیر زیات حکم کو ان کے رب دکارو او حضلان سے توئی کہ اللہ بندہ پریزی اور نفس پریزی وی زدہ ما مدد در سرنشتا وگر ار سڑے گورے کہ نفس تو اس پارلے شو نو بس تباہ و برباد بشی ذکر اللہ حبیب پا دعاگانو کی وی اللہم لا تکلنی نا نفسی طرفت عین اللہ استرگی ورپ امرم چلی نفس لپرینز اللہ نفس میں استرگی ورپ امرم ور پریزما بتوفیق دیتا ہوئی چھ اللہ دے نفس تنس پارج وما توفیقی الا باللہ او ند توفیق زما مگر دا اللہ پلاس کے علیہ توکلت پدی اللہ میں توکل کرے لیہونی او دغی اللہ طرف تزرجوکم ویا قوم زما لا یجرمنکم شقاقی چیز دین کی تاسو باعث دین شی پتاسو راپورت دین کی تاسو شقاقی مخالفت زما ورزما مخالفت و دشمنی تاسو رابطہ نکی ایسویمکم تاچوبر سیگی تاسو تا مسلما پمثل اللہ عذاب اصواب قوم نوح چرسید لے قوم نوح علیہ السلام تا او قوم ہود او قوم یا قوم نوح علیہ السلام تا او قوم صالح یا قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوط منکم ببعید او ندے قوم دلوت علیہ السلام تاسو نسلیم دی تذکر خطیب الانبیاء وی گولا دی پا بیان کدا سی خبری دی چرار مور بیان مکنر واستغفروا ربکم بخنا وعلی رخبل ربنا ثم توبی لے وبیا توبو باسی دغی اللہ تا ان ربی رحیم ودود بے شک رب زما مہربان دے ودود او من ساتن کے دے دبندگان سرا قالوا دویلی یا شعیب علیہ السلام ما نفقهم ونفویه کثیرا مما قدر آغا تقول شتیرا لے وإنا لنراك فینا ضعیفا او بیشک خام خاوین منتا پخپل زان کے کمزورے تخپ من کے بے مالے او دور ڈھلپ لو قوت نشتا ولولا رہتکا او کچرنوے استارا قبیلہ چدا پا دن کی ددائی مرگریو مدارک او دې لیکلي چې دا قبیله د شعیب علیہ السلام د کافرو سره په کفر او شرک او دین کې مرګره و ای ولولا رحتک کچرنه استارا قبیله چې دا په بی دینۍ کې زمون مرګري او هغه مخ په مونږ ډېر ګران دي لرجمنا کا نخامخا په ګټو بمويشتلې وما انت علينا بعزيز او تني په مونږ عزتمن پمون جوړ ورني پمون عزت من نه مونږ ته نه پسپک نظر ګورو الله خپل حبيب ته تسلی ورکړي چې ستاسو ورونو سره موږ شان شي قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمایلی یا قوم زما ارهتی آیا خاندان او قبیله زما اعز علیکم ډېر عزت من نه پتا سو من الله الله نو الله د دیننا واتخذتموه
او نیولے تاسو دا اللہ و دین دا اللہ وراءکم زہریا رستو دزاننا زہریا شات غرزول شویم ان ربی بشک رب زما بما تعملون محیط پاچ تاسو عمل کوئی محیط راگیر کو ان کے ہاتھ کو ان کے ویا قوم عملوا علی مکانتکم او اے قوم زما عمل کو علی مکانتکم تخبل حال مانی زما خاصم نہ منئی زئی چس کوئی نہ کوئی انی عامل زما عمل کو ان کے سوف تعلمون زود شفوا و شیتاسو من چسوب دے یاتی ہی عذاب شراب شیغت عذاب یخزیہ چرسوا و شرمندہ بکیغا ومن هو کاذب او سوگ دے چھے غدرو جننے ورتقیبو انتظار کوئی انی معاکم رقیب زمیم تاؤسر انتظار کوئی کنا ولما جامرنا ارکل شراغل رکم دا عذاب زمنا جینا شعیبا نجات و خلاصیں مورکلو شعیب علیہ السلام تا والذین آمنوا معه او کسان چیمان رو راغ سرا برحمت مننا فرحمت سر رخل طرفنا واخذت الذین ظلموا الصیحا اور آنیولی کسان لچ ظالمانو حیبتنا کی چغی فاصبحوا فی دیارهم جاثمین مگر زیدلو پخپل کورونو کے پرمخ مڑپرات اور سورہ آراف 91 نمبر آیات کی در ترغید عذاب بل طریقہ سورہ شعراء کی بل شان تیرا روانا با دری قسم عذابوی ذکر کری او وجہ تدبیق سورہ آراف کی تیرا شو کعلم یغنو فیہا تابوید یڈوسی دلینو پدے کے علا بعدن لمدینا خبردار شئی لروالی دیوی تباہی دیوی دپارد مدین والو کما بعد سمود لکسرنگی چی سمودیان دا اللہ و رحمت میں لرشو بلا واقعہ ذکر کئی دپارد تسلید نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام واقعہ دپارا و تسلید نبی علیہ السلام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بِشَكَلِ غُلُومُ موسیٰ علیہ السلام بِآيَاتِنَا پخبر معجزات سرا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ او پدلیل اخکار سرا موسیٰ علیہ السلام نہ معجزے قرآن ذکر کری سورہ اسراء کی 101 نمبر آیات کے دنہ معجزو ذکر راغلے اور پھر سورہ آراف کی در تفصیل تیر شو سورہ اسراء یوصل 101 نمبر آیات کی ہوئی چھے موسیٰ علیہ السلام معجزے نہ ہوئی اور سورہ آراف کی 130 آیات نراوالے تر 133 پورے تاغنہ معجزات و تفصیل وسلطان مبین او دلیل کارام ور سلطان مبین نس مراد دی دے بی آیات نوان عطف کو نباز وی دنین معجزہ دا اسوا مراد دا پٹولو کی ظاہر ہو دا پٹولو کی ظاہر ہو ندی توی عطف دا خاص پا عام بانے دام پا دی بی آیات نا کے داخل ہوا خودے ذکر زان تا مستقل ذکر کا چداد دی نور موجزو مقابلہ کے لیے موجزہ الہ فرعون فرعون تا وملئیہی اور سرداران لاغتا فتبعو امر فرعون نروان شی وغید حکم فی سلید فرعون پسی وما امر فرعون برشید او نو حکم فی سلید فرعون صحیح و درستان فرعون فیصلہ درست صحیح و حق نوا ایلے سے فائدہ ورنکا یقدم قومه روان دی بشیدہ فرعون نخفل قومنا یوم القیامت ترز قیامت لکا دنیا کی رئین روان دیو فاوردهم النار نور داخل بے کی اورتا وبیسل ورد المورود او بد زید داور الورد المورود بد داور الورد گدر المورود گدر کرشے کم دے کلی ہوئی اور پوری کی دو یوزیوی ناغیل پختو کی گدر ہوئی وَإِبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ بد داور گدر گدر کرشے ناکار گدر دے
المورود چغیتا ورتلل کی دیشی ورود خپل ورتلو توی ورداخلی دو توی لکا اورد کی مانا ادخلهم النار وی بیس الوردو بد دخول المورود چغیتا ورتلل کی دیشی دادی چکم دے تورزی ندابت زیر اور تیدی تا وردوی لکه ګوره سړی ګدر کدی پار ورځي چوبر علمو بوس کو نو د وجود وجنا تندي ته سکون حاصل شي د دې کې وای اور بددای سوکي د دای اغا سګي بوس وځي او د دای اغا تند په پاغه مات نشي وبيسل ورد المورود او بعد وی ورد دې کې په معنا د نصیب من الماء توي دې کې مراد نصیب من النار ده ورد ستوي تفسیر روح المانی کی وی ویفل ورد على هذا بمعنى النصیب من الماء بد گدر کړي شه واتبعوا في هذه لعنة ورپسې کړي شه د دې پس په دنیا کې لعنت و يوم القيامه او پرز د قیامت بم په دې باندې لعنت وي به صرف المرفوض بددا پیشکشی چې دایته ور کړی شوی دا دایته ور کړی شي رفض اصل کې عطویه ته وای او مرفوض معنی المعطى یو شی ور کړی شوی به صرف المرفوض بددا اغا عطویه المرفوض چې دایته ور کړی شوی دا ذالک من انباء القرى دادی د خبرو د کلونا نقصه عليك بیان و موږ پتاي حبيب منها قائم زرید دین وسم قائم دی او باد دی وحسید او باز دل شي وما ظلمناهم او ظلم نکړه من پدوی ولکن ظلموا انفسهم لیکن دی ظلم کړو په خپل ځانونو فما اغنت عنهم نو اس پکار نور آغلی ددوی اس دفکری نو ددوینا آلہتهم اللتی معبودانو مددگارانو ددوی ہوا یدعون من دون اللہ شدئی برابل الما سواد اللہ من شہن ذرور کلا اللہ وی چیز ما عذاب راگئے نو دیتون مشرکان وزام تمعبودان و خدایان جور کرو و چیز ما عذاب راگئے دینے دفنو کو دینے سفیدہ ورنکا لما جاء ربك کل چراغ له حکم د عذاب درفستا وما زادوهم غیر تکذیب او نیو زیاد کړي دیتا سیوار تباہی او تاوان نبل شیم وكذلك هم دارنگی یخذ ربک رانی والرفستا اذا اخذ القرى کل چرونی سیدا کلوالا وهي ظالمتنا وحال دار شدا کلیوال ظالمانی ان اخذه بشکرانی ولد الله علیم شدید دردناک دی سخت اللہ پناہی تراکی ان فی ذالک لآیتا بیشک فریق خامخ عبرتو نشان را لمن دا غشار پارا خاف عذاب الآخرہ چیریگی اغد عذاب دا اخیرتنا اور آیات کے دیر وعید دیکھو کو سوچ موکو وعیدات دنیا چی دار دا عمل لے دار دا جزا نرے لیچی پدی کے اللہ دا سرانی ولکئی فرعون رونیو سمودیان و عادیان رونیول مدین والے رونیول قوم لوط علیہ السلام رونیو علام کی دا خدار دا جزا نو دا خدار دا عملو نو چی پا دل تدا سی نیول کئی نو آخیرت چی دی نیو زیر شابلا سنگ نیولی ذکر ان فی ذالک لآیتا پدے کی خام خائبرت و نشان دا لمن دا چار پارا خاف عذاب الآخرہ چاہیری گی دا عذاب دا خیرتنا ذالک دا خیرت یوم مجموع له الناس یو رزد چرا جمع بکری شغیت خلق وذالک یوم مشہود او دا رزد چی دی بفاغی کی یعنی حاضر کریشی پیش بکریشی یا دا یو رزدا یو وذالک یوم مشهود دا یو رزدا چی گواہی با ورکڑیشی پاغے کی مشهود فیه گواہی با ورکڑیشی پاغے کی دام دامون با گواہی ورکی
دا لاسون اختی بگواہی ورکی انبیاء علیہم السلام و دا ازمکا دا بگواہی ورکی وما نؤخره او نرستو کر منگا آغا دا قیامت منگ ندے رستو کرے الا لأجل معدود مگر دا پار دیو نیٹی اشمیر کرے شوی معلومی چا اللہ تا معلوم را یوم یاتی تکمر چرابشی قیامت براشی دا غرض برورسی لا تکلم نفس نخبری بنشی کولے او نفس اس نفس بخبری نشی کولے الا بیدنہی مگر پہ اجازت دا اللہ لکہ سورہ نبا کرا روان دی آیات تم دیرشم کی تفصیل وردی چیز سوک بخبری نشی کولے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون فمنهم شقی و سعید زنب پدی کی شقی بدبختوی و سعید و زنب نیک بختوی بس قیامت فرض دا دو ڈلی دا جوڑش فاما الذی شقو ہر شاہ کسانو چغی بدبختو ففی النار نویب پورد جہنم کے لهم فیہا زفیر ویب دید پار پدے کے زفیر آغا پکلار آواز دخر پشان و شہیق نو تیز آواز دخر پشان زفیر دخر آغا ابتدائی او پکلار آواز توئی او شہیق آغا تیز آواز توئی دی جہنمیانو پا جہنم کی چغی آوازونا دخر آواز سرم مشابه ذکا اللہ فرمائے انان کر لسوات لسوت الحمیر پٹولو کے ناکار آواز دخر رے نداور جہنمیانو دا پارکی لهم دید پار فیہا پدے کی زفیر ابتدائی او پکلار آواز بدخر پشانوی و شہیق او چت آواز بدخر پشانوی خالدین فیہا میں شویری پریور کے ما دامت السماوات والارض ترسوچے میں شوی اسمانونا عظمکی راغ جہان ورد دی جہان دا اسمانونا عظمکی خوب ختم شی لکہ سورہ ابراہیم آیات وام سروری کے اتم سلویختم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات دا اسمانونا عظمکی خوب بدل شی نعلت بد آخیرت او دا جنت جدا اسمان عظمکی نو دے کہ دا سماوات او دا زمک دا آغاز مراد دی لکہ سورہ انبیاء زان سرطائی دولی کئی آیات یو سل پینزم دا جنت زمکم شتا علتا یو مانا دا چی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ چی زمک دا جنت یورثها عبادی الصالحون دارنگی سورہ زمر زان سروی کئی آیات سرورم و یائم دے علتم ذکر دے چی جنت کی زمکہ بئی دا زمکہ بختم شی دا اسمانونا بختم شی علتم نور اسمانونا زمکی وی ہمیشہ بئی دی پری اور کے ما دامت السماوات والارض ترسوچ ہمیشہ وی اسمانونا زمکی را جہان الا ما شاء ربک مگر آج خوشی نرفستان جو استثناء کیا توجیحات تھی لکہ سورہ انعام پا آیات یو سلط وشتم کے در تطیرو التگم وجوہات من ذکر کرو چی اللہ ما شاء ربک استثناء سے مقصد دے نگرہ سورہ انعام یو سلط وشتم آیات کی چکم توجیحات تھی آغت والدلتم دی ان ربک ویشک رفستا فعال لما یرید قوم کے راش ارادے لری اللہم لا تجعلنا منہم وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا او ہر چاہ کسان دی چنیک بخکڑی شویو قرآن عجیب کتاب ہے ورش علتے معلوم سیغ ذکر کا شقو یعنی دعوی چھ دخپل عمل دخپل عقیدی او دخپل بد اخلاق و دوجن بدبخت شویو او سعیدو کی مجبول سیغ ذکر کا وی سوک نیک بخکیدی نیشی خکر اللہ رحم و کرم مشیر نیک بخش ہر شاہ کسانو سعیدو چاہی نیک بخکڑی شیو دا اللہ فضل و رحم پشیو ففی الجنہ ندیب پا جنت کی خالدین فی ہمیشہ وی پدے کی ما دامت السماوات والارض ترسوچ ہمیشہ وی اسمان نازم کی راجحان الا ما شاء ربک مگر آج استاد رب خوشی نور بم مرتبدلی سوا کی عطوان غیر مجزوز
اعطاهم ذالک عطوان ورکڑی دوی دویت دا جنت عطوان پور کولو سرا غیر مجروز چی نبی پدے کی سکٹ کے دل او ختم دل دا بخشش دے غیر مجروز نبی ختم کرے شوے تانے متن بختمی گینا اللهم اجعلنا منهم فلا تكن مكي في مرية فشك مما دهاسن يعبد هؤلاء چه عبادت ورتکوی دا مشرکان ما يعبدون عبادت نکوی دی الا كما يعبد آباؤهم مگر لکسرنگی چه عبادت بکول مشران دی من قبل دی نمخی وإنا لموفوهم او بیشکم وجو خامخا پربور کدوی تنسویبهم اغیصد دوی د جہنم د اورنا غیر منقوص چی اس نمگرتیا وپکنوی اس نقص و کمی وپکنوی ولقد آتینا بیشک ورکلو من موسیٰ الكتاب موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلف فی نے اختلاف کرشوں پاغے کے ولولا کلمتن کشرد میں وحکم و فیصلہ سبقت من ربکا چروان نتیرشو استاد رب طرفنا لقضی بینہم مخامخا فیصلہ وکرشو چمن ندوی کی وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ او بیشک دی خامخا پشکی منه دین مرید چلالا شک سوا کی وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ وَإِنَّا كُلًّا او بیشک دا ٹھول لما ليوفينهم خامخا پوربور کی دوی ترب کرفستا اعمالهم بدلی دا عملون دوی کچاہا عمل کرے اللہ با خو اعمال بدلی ورکی او کچا بد کری دا بد اعمال سزا بملاوشی انہو بما یعملون خبیر او بیشکا دا اللہ تعالی چرے عمل کئی خبیر خبردار دے فاستقم کما امرتا وی نبی علیہ السلام فدیر مبارک کی سپین ویختو راغلیو نباز کسان ورطوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ یا نور صحابہ ورطوئے ویدہ اللہ حبیبہ تاسو بڑا شوئے ویدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو ویزو استقیم کما امرت علماء لکلی آغا سورہ ہود کے کم حکم ویدہ حکم فاستقیم کما امرتا اور استقامت بیان در سورہ فاتحہ کی تیرشیو اہدنا الصراط المستقیم کہ استقامت ستوئی نوئی شیبتنی سورہ ہود و اخواتها اللہ حبیب فرمائے لے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی نازل شو پا نبی اسلامی آیات چی غدی بن سخوی دے آیاتنا او بعض علماء وی کوي چې شیبتنی هود سورہ هود ګورا کوم د الله حبیب وي الله د حبیب اون ته ځواني وي ته مخدز مکه چانه تیر شوی درش به تو کال په عمر کی دنیا نو رخصت شوی او الله د حبیب په ګیرا او سر مبارک کې بس تقریبا ولس وخت سپین شو ناره تل جهادونو نه حبیبیانه وي لیکن دا سی زوانی رہی چانو لیکن اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھو کله چې ویګیره مبارکه وړه کنا او اختبم نخکارې دل بیا او دې باندې ګره دا انفقه چې ورته وېدا ده کی دې باندې وې سپین ویختو د دې کلول بدعت ته ابا ویګیره پریخي خدا دې لاندې دې کلو وېدا انفقه دې لوي دې لاندې شوند لاندې را دوه دې ته انفقه وې د دې کلول بدعت ته بلکہ یہ پلو گو رہی بعضی مذاہبوں کی ددیگو ردیگو سنو علاوہ دشند دلان دے کلول دا اغی روا گنی مذہب حنفی دار ہے چی دشند دلان دے مطلق کلول ناروا دے و بیدتی ویدی انہیں پا خبر آباد زمین طول فتاو لکلی دلان دے رئی شند دلان دے سمر گیر چرا ددی خریل مذہب حنفی کے ناروا دے و بیدات تھی دلان دے شند دلان دے دغمک ہوئی انفقا دا کلول سے شیر بدعت بعضی بخاری سے شروع ہو کہ بعض صحابہ نگرہ دی شند ندی پلا دی پلا وقت کلول جواز معلومی ہو مذہب حنفی دار ہے چہ دلان دی شند نسم رگی رہا
نو دا بخریل کیږي نه. او د دې لاندې خریل دي ته بدعت ویلي. فاستقم کما امرت، مضبوط درېږه کما امرت. دې وجه نه بعض اوقاتو کې علماء لیکلي د اننګو یختو سوکوالي جایز دي. دا لاندې یو وډکه چې دی لاندې کوالي او باید سړي داسې دی پوریږي نو نیمه بری نه خرېږي نیمه د لاندې نه خرېږي. هغه یو کسلم یو علی دغه حافظ مطالب متا هني وګي خرېږي دې پر دې پر ځنه له رسول دې پر راټول کله کړیو خدان لکار مګوري څومره چې راګيري سره شي نو وخت سیوا کی. او عرب علما د دې د خرېلو د قائل نه دا نو د احناف علما دا وایي چې را خیر د قانونګي چا صفا کو نو باندې د ننګي په یارو وخت راځي منی وګیره ور سره خرېل. فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، مضبوط درېګه په دې دین لکه څنګه چې تاسو ته حکم کړی شوی. فراغران خبرو دی اوامر بیان کا، خلق د نواهی نه منې کا او دعوت الله او قولا ټول دنیا دشمن او الله حبیب سار او ماخام دغه ذمہواری و. فاستقم مضبوط درېګه په دې دین کما امرت لکه څنګه چې تاسو ته حبیب حکم کړی شوی. ومن تاب معك او رسوک چې توبه استدر شرک او کفر نه معك تاسرا علم دا حکم دی. کم چې ایمان وروړي ناغی کم حکم دې استقامت ته ولا تطغوا. اجو جنګور استقامت ډېر ګرام شی خو کله احسان کی لکه علماء لیکلي وی الاستقامت خیر من الف کرامه. یو استقامت زرو کرامتونو نه غوړه عقیده دې ذکرې سنت دې ذکرې او اس په دې کلک او قائم او دائم او بیا دا قائم او دائم تر مرګ پورې الله دې توفیق ورکړي. عقیده دې پیژندلې عمل دې پیژندلې په غیر عمل توفیق ملاو دې اوس تر مرګ پورې قائم دائم نو دا ډېر لوی شو خو کیږي الله پر رحم او کرم. ولا تطغوا دې ګن معناګان علماء کړی دی د دې استقامت نه خپل سرکشي مکوئ مې افراط کوئ مې تفرید کوئ. باندې ولا تطغوا دا الله نه فرمانی وکوئ. ولا تطغوا معنا دام دا مګډ وډوي توحید د شرک سره دا نه چیر څه ګډ وډ کی عقیده توحید او د شرک د ګډ وډکا سنت او بدعت د ګډ وډکل. انه بما تعملون بصیر بیشک اللہ پاوا چتا سو عمل کوي بصیر لدن کے. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا او میلان مکویا کسانو طرف ته چې ظالمان دي. ظالمان سوکو نو کافر دي یا مبتدعين دي یا نور فسق و فجور کوي ناغی سره پدې کفر او بدعت او فسق و فجور کې شاملې غما. ولا ترکنوا الى الذين ظلموا میلان مکویا کسانو ته چې ظالمان دي فتمسكم النار ورن ابرسیږي تاسو ته اور. وما لكم او نبی تاسو د پار من دون الله من اولیاء سوا د الله نسوک دوستان ثم لا تنصرون او بیا تاسو سره امداد نکړي شي. وردا ډېر جامع آیات ته سو کم چې ظالم دي اگر کدا ظلم د شرک په شکل کې ظالم دے دا ظلم د بدعات او رسومات په شکل کې ظالم دے نور ظلمونه کوي داوته میلان نه کوي هغه سره مرګره کېږي نه دا غډله وډېره نه. آیات مبارکه عام او د روح المانی او امام قرطبی تفسیر ذکر کړي. بعضی د ظالمانو نه مراد مشرکان دي لکه دا تفسیر بعض علماء ذکر کړي. خو بعض وی دی کې جنا دیره کې ظلم مطلقاً مراد ده دیره کې ظلم مطلقاً مراد ده وی آیات کې نہیں شامل ہے ظلم اے نیلان دام دے مداحنت بنکے او نیلان دے تم وی چې هغه په منکر او بدعت کې لګیا دی او تیر منکر رد فریزه
سره د قدرت او طاقت نه، بلکې دا تعظیم شروع کی هغه سره مجلسونو کې کېنه. دا آیات ورته شامل لې. دې وجه علماء لیکلي وی دا آیات ډېر سخت دی، دا آیات ډېر سخت دی او څوک ته خلاصې دی نشي مگر د الله په فضل باندې. یو سړی راغلی سفیان ثوری رحمت الله علیه ته وی زدي ظالمانو بادشاہانو حکمرانانو ته جامع ګندم نظم د دې په امدادیانو کې، فقال له لا انت منهم ونا تیم دادینی تم د ظالمانو په ډله کې. وی هغه سړی چې تعالی د دې ګندلو لپاره ستنه او تار راړي نو هغه په امدادیانو کې. سفیان ثوری رحمت الله علیه ورته او عباد ناسحین امام زهری رحمت الله علیه ته خط لېږل. اخر کې د بادشاہ په دربار کې سعوده قبول کړو. نو بعضی شاگردان خیرخواهان ورته خط لېږلو. خط کې لیکلو وی عافان الله تعالی و ایاک ابا بکر من الفتن، وی موږ والله تعالی د فتنونو ساتي. وی فقد اصبحت بحال ينبغي لمن عرفك ان يدعو لك الله تعالی. وی ته سبا کړی یو داسې حال کې مبتلا شوی چې څوک تا پیژني نو پکار دې چې الله نو ورله دعا وغواړي او ستا په دې حال رحم وکړي. وی ګوره ته بوډای ډېر بوډای دا الله دربارې به امتحان نعمتونو رسول لوی محدث الله د خپل کتاب او د خپل حبیب د سنت او علم درکړي او الله وعده واستو په علماء باندې لتبيننه للناس ولا تكتمونه. داود خط دی کی روح المانی ذکر کرے وګړه خلکو کې څه شو هي اخلاص چې خط ورته ورسېلو مې امام زهري د خپل هودې رسول کا استفاء ولورته ظالم دی او تا خامخا په ظلم کې مرګ راکړي نو آسان الله وسنو کریم کې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قضاوت نه کول هغه خاطر خپل ظلمونو په باندې صفا کې ظالم دی او د دین خلاف دی نو د ظالم حکمران سو هوده مقابله دا هوده مقابله. دیو جن امام اوزاعی رحم الله قول ذکر کړي و امام من شین ابغض الى الله تعالی من عالم یزور عاملا. دا الله پنځ د دین لوی مبعوث نشتا چې یو عالم نه خدای دی او عامل او د وزیر او گورنر ملاقات ته رالیش پنيت راځي هغه بس تا در لراځي ته به هغه در لنځي. او محمد ابن سلمہ قول ذکر کړي و یذباب وللعذر احسن من قارئ على باب هؤلاء. وای مچ په ګندګۍ ناس دا خیستخکاری دا قاری او د عالمنا چې د بادشاہ په در کې د لالچ پنيت ولاړ دی. دغه خبره وایي ندی آیات مبارکہ کی دا حکم دے دا سګور کوم مبتدعين دي کار سوبي. امام قرطبی دلته ذکر کړی نهم جلد کې وای امام قرطبی 108 صفحه و ہدایات د دې خبرې دلیل له یوصل اتم صفحه نهم جلد او دایات دالتن علی هجران اهل الكفر والمعاصی من اهل البدع وغيرهم. آیات کی دا سے خلق صحبت بفریزی دا سے خلق صحبت بفریزی ولا ترکنوا الى الذين ظلموا میلان مکوی ها کسانو تج ظالمانی فتمسکم النار ورنو برسیگی تاسو تور وما لکم من دون اللہ من اولیاء نبی تاسو دپارا سیوال اللہ نسوک دوستان ثم لا تنصرون او بیاو تاوسر امداد نکریشی واقم الصلاة طرفی النهار او پابندیو کتمز پاوا طرفون دورس کی مراد سی سبا مزکا نماز فخین و نماز دیگروں کا وظلفا من اللیل او پاوخاتو کی دشپینا نما خام و ماسوطن. قرآن کے بعد ادا سے آیاتون راغلی چاہوی کی پنجو منزونو اوخات ذکر شوی ادا قادیان وانی مرد دے دا ظالمان وی من قرآن وندری منزونہ کئی کافر کا شل منزونہ ان کی نسیتی جوڑے گی تو یہ خبر با خدای قادیانان دری منزونہ کئی
یو طرف له قرآن کې د پنځو منځونو ذکر دی او دا آیات ته تاسو نور ډېر آیات راغلي طرفین نهار کې سبا ماسوخین او مازیګر راغلي ځکه ماسوخین یو طرف دی سبا بل طرف او مازیګر بل طرف دی د ورځې وذلفم من الليل او اوقاتو کې د شپې نه ماخام او ماسوتن ان الحسنات یذهبن السیئات بیشک نیکی دا بوزی گناہنا دا مسئلہ چې د نیکو اعمال سره واړه گناہونه صغائر بلا توبه الله معاف کوي ان الحسنات یذهبن السیئات بیشک نیکی بوزی گناہنا دیو جنا کله کشانه سو گناہوں سے انسان نے کمزور زر زر دے اور پس نیکی کئی توبہ دے واسی نفل کئی تلاوت کئی ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک دا قرآن پاک ذکرى للذاکرین نصیحت دے لپاره د نصیحت قبل ان کو واصبر صبر کہ حبیب فإن الله بشک الله لا يضيع نبر بعد اجر المحسنین اجر نیک عمل ان کو فلولا کانا نولینو من القرون دا پخوانو پیرونا من قبلکم چتاسون مخیو اولو بقیت خاوندان دا دین و دا اقل اولو بقیت جلالین شریف مانا کرے اے اصحاب دین و فضل اور امام قرطبی اولو بقیت اصحاب طاعت و دین و عقل و بصر اولو بقیت خاندان طاعت دین دا عقل و بصیرت ینهون عن الفساد فی الارض چه خلق بنی کرے دا فساد نپزمک کی الا قلیلا ممن انجینا منهم مگر لهم تی دا غشانا چه نجات ولور کرو منگا منهم دا پیرونا ور آیات قدر سوچو کئی دا سوچ فکر آیات وی پخوانو قومونو کی دا سی خلقونی نو چه غیرہ پاسے دلے خلق دا ظلم نمانی کرے دا منکراتو دا شرکیاتو نمانی کرے ویو خو پا عرب پیڑائی کی دیر لگو اور آسو کچھ دیتا نجات ملاوش نو قرآن دعوی کچھر موجود خلق نجات غواری نو پخپلبم منکرات و ظلم شرک و بدعات نکی او کنوری کئی نداغی مخنیه بکی نجات ملاوی کی فرد دا منکرات دا شان آیات در سورہ مائدہ کی تیرشے درش پیتم یوکمت آیم سورہ عراف کی در لطیر شو آیات یوسل پینم شپیتم سورہ آل عمران کی تیر شو آیات یوسل سلورم و یوسل لسم دا آیات داو گورا اولو بقیت نشاتا ہوئی دا عقل او دا دین خاون دی آغا چالا ہوئی چه منکر رد کئی دا تبرانے اجلالی وانے او دا منکر رد دیو وی دا شرک او دا بدت دور سر دشمنی دا او اللہ وی عقل والا سوک دے وسع طاقت جسم ردے دا لاسو دا جبی یا دا زر نو دے دا منکر او دا فساد نمنا کئی دیتے اولو بقیت نوے چه دا دین والا دی دا فضیلت خاوندان دی دا بصیرت خاوندان دی ینهون عن الفساد فی الارض چه خلق بنی کرے دا فساد کورو نپزمک کی شرک فساد دے ظلم فساد دے بدعت فساد دے فسق فجور فساد دی الا قلیلا مگر لهم تی ممن دا چانان جینا منهم چه نجات ورکڑو مغداغینا واتبع الذین ظلموا اوروان شیوا کسان چه ظالمانو ما داوس پسی اترفو فیه چه دیل نعمتون ورکرشو پاگے کے دی دمال و دولت داغی پس روانشو ظالمان ما دهاغس پسی دهاغ مال پسی داو حکومت و اقتدار پسی اترفو فیه چه دی مسکرشو پاگے کے اغی امر بالمعروف پریخو نین المنکر پریخو اغل اخپل مال او دولت او دنیاوی خوشحالون دیتا نسمیدو وکانو مجرمین او اغی مجرمان وما کان ربکا لیهلک القرآن او ندر افستا چه حلاک کی کلی بظلم جار مجرور دا پا موضع الحال کرے پدا سے حال کی چکن اللہ کو دیوانے ظلم کئی یا پدا سے حال کی چدوی ظالمان ہوئی وَأَهْلُهَا
مصلحون او سیدن کی دے کلو اصلاح کو ان کی داغل پیات کی ہوئی کہ یو کلی کی ظلم نے شرک و کفر خوچی اصلاح والے شروع لی او خلق دے اصلاح والے اصلاح قبلی نو عذاب دا اللہ نرازی ندے رفستا چی ہلاک کی کلی بظلم بسبب دے ظلم داوی وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ عالم کی اہل دے کلی مصلحون دے اصلاح کوشش کو ان کی یادا اللہ نہ ہلاک کلی پدا سے آل کی گنی چی ظلم کئی وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ داغی اہل لگنی اصلاح کئی وچکل اصلاح پریزی او د منکر رد فریجی او طول خلق راجمشی پا منکرات نبیاد اللہ عذاب نرازی ولو شاء ربک کستا رب خوشوے لجعل الناس امتا واحدتا قامخا گرزول بے خلق ڈلیوا طول بے وڈلے پا دین اسلام ولا یزالون مختلفین امیشہ بیچی اختلاف بکئی سوک با پا حق و سوک با حق اختلاف کئی الا من رحم ربک مگر آسوک چی رحم پیوشی در افستا اور کتاب الاعتصام کی دا حضرت اکرما رحم اللہ قول ذکر کرے وَإِذَا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ کی مبتدعی یاد ہے یو پا یو بیدت کرے بل پا بل کرے اختلاف کئی الا من رحم ربک وَإِذَا اہل سنت تی چی سوک دا سنت پس روان شد اللہ رحم پیوش ولذالک خلقهم او دی اختلاف د پارا یا د رحمت د پارا یا د دوار د پارا الله خلقهم دی پیدا کړی وتمت کلمت ربک او پورا شوی د حکم د رفسا چې رب العالمین فرمایلی لا املا ان جهنم وخام خاډکم بجهنم من الجنه پیراننا والناس اجمعین او خلق طولنا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ او طول بیان کو منتتا من انباء الرسل دخبرونو در رسولاننا ما ها نثبت به فؤادکا چه مضبوطو پدی سرز رستا دا قرآن پدی واقعاتو اللہ حبیب ازغری مضبوطو دا ہر مومن ظلم پا دن تو قرآن مضبوطی گی وجاءک فی هذه الحق اور آغل تاتے حبیب پری صورت کی دا حق بیاننا وموعظتن اور قرآن نصیحت دے وذکرى للمومنین او یاداش دے دا پارد مومنانو وقل فرمائے للذین آکسانو تلا یؤمنون چیمان نروڑی اعملوا علی مکانتکم عمل کوئی پخپلی طریقی زما قسم نمانی انا عاملون منگم عمل کون کیو وانتظروا انتظار کوئی انا منتظرون منگم یود انتظار کون کنا وللہ و خاص دا اللہ دا پارا غیب السماوات والارض علم دا پٹو سیزن الاسمان و دزمکو ہے ویلیہ یرجع الامر کلو او دغی اللہ تا واپس کی دیشی کارونا ٹول کارونا ٹولی فیصلی اللہ تا واپس کی دیشی فاعبده نیوازی دغی اللہ عبادت و بندگیو کا وتوکل علیہ او توکل او بروسو کا پدغی اللہ وما ربک او ند رفستا بغافلنا خبرا عما تعملون دا حغ سنچ تاسکم عمل کوئی